ملګرو ټوله دنیا کې فکشن یا افسانه ناول د دې لیک او لوست ښه لوی کمیت کې او ښه لوی تعداد کې چاپ کیږي او لوستې کیږي هم. په پښتو کې هم فکشن یا افسانه او ناول په لوی تعداد کې چاپ شوی هم دی او لیکلی شوی هم دی. که تاسو حساب کوئ نو د راحت زاخیلي نه راوالی تر سید رسول رسا پورې او بیا اعظم او سیال غازی سیال او ډاکټر صاحبزاده ابریس حبیب افغانی حسن خلیل طاهر افریدی استاد صدیق پسرلی استاد سعد الدین شپون حسینه ګل تنها تر لیاقت تابانه پورې که تاسو دا ټول نور محمد ترکی که تاسو دا ټول حساب کتاب وکئ چې څومره ناولونه لیکلی شوي دي او څومره فکشن لیکلی شوی دی نو زما د اندازې مطابق تر اوسه پورې تر ټولو زیات لوستی ناول نګار یا فکشن لیکونکی یا ناول لیکونکی دا نصیر احمد احمدي دی. نصیر احمد احمدي تقریبا 25-30 ناولونه لیکلي دي او په ډېر کم عمر کې ډېر زیات نه صرف دا چې د کمیت په حساب د کوانټیټي په حساب ډېر زیات ناولونه لیکلي دي، ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي او کتابونه څو واره په څو ایډیشنو کې چاپ شوي دي. دې سره سره د هغه کیفیت یعنې د لوستې کم معیار چې دی یا د فن یا د هنر کم معیار چې دی هغه معیار باندې په ټول پوره ناولونه په دې حساب دي چې کله هم تاسو نصیر احمد احمدي لولئ نو تاسو ته به اندازه کیږي چې تاسو واقعتا یو ناول لولئ، تاسو واقعتا یو فکشن لولئ، تاسو واقعتا یو کیسه نه خوند لئ. ډېر شی ناولونه څنګه چې ما ویل لیکلی شوي دي نصیر احمد احمدي لیکلي دي په هغې کې تر ټولو مشهور ناولونه د 4-5-6-8 ډېر مشهور ناولونه دي چې هغه وار په وار چاپ شوي دي په مختلفو ایډیشنو کې چاپ شوي لکه بغدادي پیر دغه ډېر مشهور ناول دی. دا وروسته بیا په یو بل ایډیشن کې د ډیوډ جونز په نوم هم چاپ شوی دی. دغه شان اخ وطنه، زرو، ازغن سیم، سړه سیلی، رڼا، مینه، خونکار، یوه خبره درته وکم، د واورې سړی، نیکه، پټان، ټال، بړبوکی، اشر، بوډا او د لیوانو پلونه دا دومره نوموړي ناولونه دي، دومره مشهور ناولونه دي چې تقریبا څوک هم د پښتو لوسته کوي یا د پښتو د فکشن یا د ناول لوسته کوي د هغې تر نظره به دا ناولونه خامخا تیر شوي. احمدي نصیر احمد احمدي ناولونه ولې ډېر لوستی شي او نصیر احمد احمدي ولې د ناول لیکلو کې یو ډېر لوی نوم پیدا کړ. 3-4 خصوصیات د هغه داسې دي چې هغه په نظر کې چې سړی وساتي نو بیا به اندازه لګي چې نصیر احمد احمدي ولې دومره ډېر ناولونه لیکلي دي او دومره ډېر لوستی شوی دی. لکه یو خبره خو هغه کې دا ده فکشن کې چې هغه د کیسه د ویلو په چل پوهېږي، د کیسه د ویلو هنر باندې پوهېږي. د هغه کیسه داسې وي چې د سسپنس تخلیق کول د یو قسمه د ځوړنده د هسې تخلیق کول د هغه ډېر لوی کمال دی چې اوس به څه کیږي نو کیسه بیخي د هغه ناول کې سالي په ټولنه کې سالي. دویمه خبره دا ده چې د هغه د پلاټ تنسته د ډېره توند او ډېره چسته وي، ډېره ګرمه وي، ډېره تند وي، ډېره چسته وي. د هغه کردارونه معروف پیژندلي وي لکه په ټولنه کې بالکل معلوم خلک داسې د بل ځای نه یا الهامي طور یا د یو بلې جزیرې نه ني دا بیخي تاسو د هغه کردارونه ځان نه چاپیریال کې لیدی هم شي، کتی هم شي او هغې سره خبرې هم کولی شي. نو د هغه کردارونه ژوندي کردارونه دي. ژوندي کردارونه بالکل ټولنه کې تاسو موندی شئ. د هغه کردارونه ټولنه کې څنګه چې کیسه ټولنه کې سالي داسې کردارونه ټولنه کې سالي. بیا احمدي ژبه ډېره عام او ډېره ولسي ده، بیخي عام او ولسي ژبه استعمالي او په هغې کې د پښتو د ساوت ایسټ غاړې ته یعنې د جنوب مشرق چې کومه لهجه ده هغه لهجه کې څومره متلونه دي، ټپې دي، څومره د هغې فولکلوریت دی هغه ټول پکې ګډ ښکاري، هغه ټول پکې مخامخ او ځلانده او څرګنده ښکاري. د احمدي موضوعات هم ډېر زیات تنوع لري، ډېر لوی تکثیریت لري، ډېر لوی ډایورسټي لري.
لکه هغه په ټولنه کې د جنگ اغیزو هم د هغه موضوع ده، قبایلي رجت پسندي هم د موضوع په توګه هغه رالي، ملي هندارې هم د موضوع په توګه رالي، قامي اتلانو د هغې تاریخ هم د موضوع په توګه رالي، ټولنیز جنجالونه، کلتوري اړې غړې، د ټکنالوژۍ دور کې د دور څومره تقاضي دي هغه او د هغې سره پیدا شوې پیچلتیا، د روښانفکره ټولنې تقاضي او د هغې پیچلتیا او دغه شان د ارتقایي مرحلو نه چې یو ټولنه څنګه تیریږي د هغې پیچلتیا دا د احمدي ناولو کې ډېر ځان لښکاري. احمدي منظرې څومره منظرې چې دي، منظرې یا منظرنګاري هغه د بېلابېلو علاقو راوړي، یعنې د افغانستان او د پښتونخوا او د دې سیمې د بېلابېلو علاقو د بېلابېلو منطقو منظرې راوړي او لوستونکی ځان سره بیخي منظرو ته بوځي، هغه منظر ته بوځي او هغه منظر کې بیخي مثلا په زرو کې هغه د نورستان کې څه کوي نو په نورستان کې خلک ساالي، دغه شان بوډا او د لیوانو پلونه دا داسې ښکاري لکه چې سړی په غزني کې ګرځي راګرځي، قره باغ کې ګرځي راګرځي. نو د احمدي داسې ناولنګار دی څنګه چې د هر ژبې فکشن لیکونکی تخلیقکار هغه تاسو موازنه کولی شي هر چا سره. نو موږ احمدي ته د پښتنو یا د پښتو پاولو کولو هم ویلی شو، یا د پښتو الف شفق هم ورته ویلی شو، یا ورته د اردو عبدالله حسین او قرة حیدر هم ویلی شو، یا ورته د انګریزی کاملا شمس یا یم فوسټر هم ویلی شو، یا ورته د فرانسیسی لیلا یاسمین سره او د دې نور څومره چې تاسو فرانسیسي ناولونو کې وینئ مهم ناولنګاران، اوسني حماسر ناولونه، عصري ناولنګاران په هغې سره موازنه کولی شي. نو تاسو په اسانو ټکو کې دا ویلی شي چې احمدي نصیر احمد احمدي دا په اصل کې د پښتو ادب پاولو کولو دی. شخصیت که تاسو وګورئ احمدي څنګه چې ما عرض وکړو په ډېر کم عمر کې ډېر زیات تخلیق کړی دی. په قره باغ کې چې کوم غزني کې ولسوالي د مشهور ولسوالي د غزني ولایت کې افغانستان کې هغې کې پیدا شوی و، د کورونا له امله 2021 کې جولای 2021 کې د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې. ما ته ښکاري داسې چې د 40 کالو نه عمر زیات نو په ډېر کم عمر کې په ډېر لږ وخت کې د پښتو ادب ته او د پښتو تخلیق ته پښتو ناول ته دومره لویه ورکړه کړې ده چې را روانو په پیړو پیړو نصیر احمد احمدي د نه هېرېدو دی، هغه هېرېدی نشي او باید چې د پښتو ادبیاتو طالب علمان په نصیر احمد احمدي تحقیقي مقالې ولیکي، باید ام فل ډګری نه پې والي، باید پی ایچ ډي ډګری نه پې والي. ډېره مننه کوم، ښاد آباد اوسئ.